السلام علیکم دوستانو. نن به دا درته وښیم چې څنګه په واتساپ کې د یو چا نمبر بلاک کړو او ریپورټ څه معنا. کله چې د یو چا نمبر بلاک کړې هغه د نور پیغامونه زنګونه نشي کیدلی. همدارنګه که تاسو ته خبر نه درکول کېږي چې تاسو بلاک کړی دی او که نه. خو که بلاک ان که یوازې غواړئ چې یو څوک در سره اړیکه ونه نیسي یوازې بلاک کافي دی. او که مزاحمت جوړوي مشکلات درته جوړوي نه غواړئ چې تاسو سره په دې واتساپ کې پاتې شي نو بیا ریپورټ یې کړئ او بیا ریپورټ ته اړتیا شته. که دا ویډیو درته ګټوره وه لایک شیر او فالو کول مه هېروئ. راځئ چې پیل یې کړو. اوس راځم په واتساپ باندې کلیک کوم. بیا راځم په دغه واتساپ نو باندې کلیک کوم. بیا راځم په دغه درو نقطو کلیک کوم. بیا به د مور باندې کلیک کوم. بیا راځم په دغه بلاک تڼۍ باندې کلیک کوم. او دغه سره ماته یو دا میسج راکوي. دا مې د لومړی درک درته وویلو که چېرته یو څوک تاسو ته مزاحمت جوړوي یا نه غواړئ چې څوک واتساپ درسره پاتې شي یا دروغ درته وایي یا داسې مشکلات درته جوړوي چې تاسو ته کوم مشکل سره مخ کوي چې تاسو غواړئ چې په مکمل ډول سره ستاسو د واتساپ څخه همدغه نفر ختم شي. ریپورټ واتساپ په دغې چیک په کلیک وکړئ. بیا د هغې نه بعد بلاک کړئ. نو زه دا ویډیو دغه په خاطر جوړوم دغې زده کړې په خاطر باندې زه یې نه بلاک کوم. زه صرف همدغه کینسل کوم. بیا راځم په د درو نقطو کلیک کوم. بیا راځم مور باندې کلیک کوم. بیا راځم په د بلاک باندې کلیک کوم. صرف بلاک تڼۍ وهم نو دا هغه نفر ستاسو سره بلاک شولو. که غواړئ چې مثال کوم چټونه سره شوي غیر شوي یا ډیلیټ کړئ نو ډیلیټ چټ باندې کلیک وکړئ. که بیا غواړئ چې د هغه نفر چې تاسو بلاک کړلو ستاسو یو مشکل دا و چې زما واتساپ نمبر چا بلاک کړی دی نو څنګه کولی شم چې هغه نمبر د بلاک څخه وباسم. نو بیا به راشئ په دغې همدغه ځای نه کړئ چې ان بلاک کړئ. که دې ځای نه ان بلاک کړئ نو تاسو بیا راشئ په دغه درو نقطو کلیک وکړئ. بیا به راشئ په مور باندې به کلیک وکړئ. همدلته تاسو بلاک ان بلاک باندې به کلیک وکړئ. همدغه نمبر به د بلاک څخه وځي. بیا به همدغه نمبر تاسو ته میسجونه کولی شي، پیغامونه به درته لیږلی شي، عکسونه به درته لیږلی شي، ویډیوګانې به درته لیږلی شي. همدا څنګه کولی شو چې یو څوک بلاک کړو په واتساپ کې او بیا څنګه کولی شو چې یو څوک ان بلاک کړو یعنې بلاک څخه یې وباسو. که ویډیو درته ګټوره وه نو لایک یې کړئ، تبصره یا کمنټ وکړئ او سبسکرایب هم هېر نه کړئ. که کومه پوښتنه لرئ لاندې کمنټ سیکشن کې ولیکئ، خامخا به ځواب درکړم. تر بلې ویډیو پورې په خیر.